قدرمنو دوستانو، خویندو میندو او مشرانو، السلام علیکم. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. زه غواړم چې په یو څو الفاظو کې جهاني صاحب ته هرکلی وایم. شاعره په خیر راغلې، ستا قدم زموږ کلمو، هر وخت یې هر کلی کړو ستا په شان ته میلمنو. ته فخر یې، حرمت یې، ته عزت یې د افغان، ته ستوری یې ځلانده په اسمان کې د عرفان. ستا هیلې ارمانونه به موږ ولو په ډیوو، هر وخت یې هر کلی کړو ستا په شان ته میلمنو. خبر شوم ستا راتلو نه د غربت و دې دیار ته، ما ویل چې څه به ورکړم د ادب دې سپاسالار ته. نو ځکه رحمت زی درته لیکمه په پښتو، هر وخت یې هر کلی کړو ستا په شان ته میلمنو. قدرمنو، د شعر چې دی یو احساس دی، ما مخکې هم نو خپل کوم احساسات چې دي دلته ما ځکه یې زموږ په وینه کې چې دی وطن او زموږ په زړه کې ځای لري، نو ځکه خپل احساسات د قلم په څو کې یو څو الفاظ سره اظهاروم. وطن زما دی، کلی زما دی، خو اختیار یې د پردو سره دی. وطن زما دی، کلی زما دی، خو اختیار یې د پردو سره دی. په هر یو نام مې چې دوی وژني، دا پلان اوس د هغو سره دی. په کندهار او په پکتیا کې دی په بم ټوټې ټوټې ماشومان، په کندهار او په پکتیا کې دی په بم ټوټې ټوټې ماشومان. په توپ ټوپک راولي، په توپ ټوپک دیموکراسي راولي دا ظالمان. په بم باروتو باسوزي کړي د وطن دشمنان. د هر ډالر کومک یې ماته راکټو سره دی. په هر یو نام مې چې دوی وژني، دا پلان اوس د هغو سره دی. که کردار مې، که افکار مې څه توفیق کړي خو افغان یم. که کردار مې، که افکار مې څه توفیق کړي خو افغان یم. په پردو مې ولې وژني، اوس هر چاته په فغان یم. څه له شرقه څه له غربه راټول شوي، ځکه تا ته په بیان یم. د اتفاق نارې وهي رحمت زی د هر سلګو سره دي. د اتفاق نارې هر وخت رحمت زی د هر سلګو سره دي. په هر یو نام مې